نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. گران محترم بیلمنو علماء کرام سپینږیرو او مشایخو کرامو او د قوم او د ملت سپینږیرو و ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو په خیر په عافیت سفر ترسره کړی وي او ټولو محترمینو ته ښه راغلاست وایم. الله جل جلاله دې ستاسو مبارکانو راتګ او دا په سپینه ږیره په ضعیف صورت سره د ډېرو مشکلاتو او ستړیاوو دلته راغلي یاست. د پروردګار عالم جل جلاله څخه تاسو مبارکانو او نورو ټولو هغه کسانو ته چې ستاسو په خدمت کې مصروف دي په دنیا او آخرت کې د الله جل جلاله څخه ثوابونه ورته غواړم. الله دې ستاسو راتګ زموږ دې ځورېدلي ولس او ملت دپاره سبب د رحمت، سبب د خوشحالۍ او سبب د کامیابۍ وګرځوي. محترمو علماء کرامو او د قوم سپینږیرو مخورو او د نورو علومو خاوندانو، تاسو په دې ښه پوهېږئ تر ټولو پوهان علما یاست، د خپل ملک په مشکلاتو تر هر چا ښه پوهېږئ. ستاسو بچیانو 20 کاله اخوا ته به نظم په دا 20 کاله دوران کې یې سختې قربانۍ ورکړلې. داسې قربانۍ یې ورکړلې چې هیڅ تصور یې هم سړی نشي کولی. او فکر کوم په یو اسلامي جامعه کې سړی فکر وکړي یا د دنیا په نورو ساحو کې په تاریخ کې به داسې سخته قرباني او سخت تکالیف ته چا اوږه نه وي ورکړې. الحمدلله ستاسې بچیانو ځانونه د دې دین دپاره په اور وسوځول، بدنونه یې ټوټه ټوټه کړل، ژوند یې تر خاورو لاندې کړل، هم د دغه دپاره چې په دې ملک کې یو مبارک نظام حاکم شي. محترمو استادانو، تاسو محترم هم په دې ښه پوهېږئ چې هغه خلک چې زموږ سره 20 کاله وجنګېدل او تر 20 کاله جنګ وروسته ولاړله، الله جل جلاله دې مسلمانانو ته فتح و نصرت ورنصیب کړي. دغه خلک چې تللي دي د دې ملکه ووتل، خو بیا هم اوس قرار نه دي ناست. دا ملک اوس هم زیري تعجبوي، مشکلات ورته پیښوي. نه غواړي چې په دې ملک کې هغه مبارک نظام حکومت وکړي چې دوی
ټول ورسره مخالف دي. تاسې ښه په دې پوهېږئ چې دوی زموږ ملک ته راغله، دې ملک څه جرم کړی و، چا ته یې څه تاوان رسولی و، د چا کور ته یې څه ډبرې ورغورځولې وې. خو په ستړیاوو کې ډوب مملکت و، 20 کاله یې تر دغه مخکې یا څه زیات څومره تکالیف ګاللي وو. بیا دغه قوت چې په دنیا کې اوس هم موجود دی، دې هم یو ازموینه وکړله، زموږ تاسې ملک ته راغله. څونه یې ستړي کړلو، څونه یې وځورولو، ملک یې څومره تخریب کړي. اوس بیا هغه خلک دي چې ولاړله، خو بیا هم د خپلې دښمنۍ څخه د دې مظلوم ملت د ازاره څخه یې لا هم توبه نه ده کښلې. تاسې یې ښه وینئ، دا معلومات تاسو ته ښه کېږي استادان. مختلف عذابونه ورکوي، بندیزونه پر لګوي، پر اشخاصو باندې، پر ملک باندې، چې یو څه هغه د مسکنت یې 15 روپۍ درلودې، هغه یې بندوي. د څه دپاره؟ اوس بیا موږ دوی ته څه ضرر رسولی دی، څه مشکل موږ دوی ته پېښ کړی دی، د څه شي حساب را سره کوي، د چا کور ته ورغلي یو. 20 کاله دوی دلته زموږ په ملک کې وجنګېدله، زموږ ستاسې سره کورونه یې خراب کړله، وطنونه یې تباه کړله، مسلمانان یې در بدره کړله، شهیدان یې کړل. لا یې ارمان نه دی ختلی، لا اوس هم دوی په موږ پشېږي، لا مو هم پر قراره نه پرېږدي. نو محترمو استادانو او د قوم مشرانو، که دلته ناست یاست او که په بیابان کې دغه زموږ غږونه څوک اوري، باید ټوله بیداره واوسئ، ټوله لاس سره ورکړو. داسې ونه شي چې په یوه نامه په بل نامه یا خدای مه کړه زه د دې نظام سره فکري توافق نه لرم، زما او د ده دغه سره جلا ده، نو دی یې جلا پر بله لار ډنګوي چې هر څه یې زړه غوښتل هغه وایي، دی عالم په صفت. زه د دې امارت، دا خو هغه امارت دی چې اسلامي نظام غواړي، بل شی خو د چا څه نه غواړي. که ته په اسلامي نظام کې یو څوک چې زموږ سره مخالفت لري، خو علما دي، شیوخ دي، سپین ږیري دي، پوهان دي، خورا دي سره کښېږدي. هغه مشکل چې په امارت کې وي، خو باید د تفاهم د لارې یې سړی حل کړي. که ټوله لاس سره ور نه کړو، متحد نه شي، په هره ژبه چې وي، په هر قوم چې وي، هر څوک چې وي، دښمن به مو ستړی کړي، دښمن مو راته بیداره دی، ستړی کوي مو، نور مو هم ستړی کوي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو او ټوله د افغانستان ولس ته، ټولو ته، که لویان دي، که کشران دي، که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، دغه توفیق را په برخه کې چې په یوه اواز، په یوه قوت سره د هر نوع دښمن مقابله وکړو، هغو ته جواب ووایو. ورونو خلاصه بس 2 ټکي غواړم، نور خو تاسې استادان مبارکان ښه پوهېږئ، د هغو خو دوام لري، بیا باري و خپل نظرونه، خپل ویناوې د ولس ته واوروئ. زه وایم دا نظام خو ستاسو بچیانو وګټئ، سخته ستړیا یې یوړل. اوس دا نظام خوا دی په دې ملک الحمدلله راغلی، اسلامي نظام دی، بشر یو، خالیګاوې، نیمګړتیاوې خو به خامخا یي، د دې خو امکان نشته. ډېر د وروستنۍ زمانې و عصر خلک یو. نیمګړتیا دا معنا نه چې یو ځای مشکل وي چې سړی دا ټول نظام ته په بده سترګه ګوري، دا خو به یو ډېره لویه ناځواني چې هر څوک یې کوي، چې د یو چا څه یو جرم وشي په یو ځای کې، و ټول امارت ته نسبت کوي، یا و ټول نظام ته نسبت کوي، یا و ټولو شیوخو سپینږیرو ته نسبت کوي. پیغمبران خو نه دي، صحابه خو نه دي، خو خامخا به شان پیشي دي، تجاوزات پکې دي، انسانان دي، د اخرې صدۍ انسانان دي. خو ښه کار و ورورګلوي دا ده چې یو مشکل یو چا ولیدي، داسې نه وي چې بس بالا کره رسنیو ته کښېني،
بس فیسبوک دی او پلانۍ دی او بس هسې په میډیا باندې ګډ شي یو څو خبرې وکړي بالا یې نو ښه د دښمن او د دوست که دښمن یې شی خوشحاله کړي که دوست یې زهیر کړي بس دغه ګټه یې ځان ته ورسوي. هم چې مشکل وویني په ساحه کې دي دا خپل مشکل په باب د یو چا سره خبره کوي دا د دوستیو د ورورګلویو د مسلمانۍ یو اساس دی. موږ به دې ته حاضر یو چې هر څوک نیوکه لري کې په لوړه سطح لري کې په کښته سطح لري د هر عالم سره د هر سپین ږیري سره د هر شیخ و ملا سره موږ دې ته حاضر یو چې را سره کښېني زه وخت ورکړم که یو مشکل په موږ کې وي موږ قانع کړي موږ هغه ته د ده مبارک هر څوک چې لبیک ورته وایو. نو د دې نظام ساتنه محترمو ستاسو وجیبه او فریضه ده. الله دې نه کړي که بیا دا نظام بیا ړنګ شو بیا به د عالمو د صوفیو د بزرګو یا خدای پرسته به بیا څه زندګي وي. موږ تاسو په دې 20 کاله کې ولیدله چې د ږیرې سره د لنګوټې سره د مسلمان په شپه د مسلمان سره په څه قسم معاملې کېدلې. نو اوس به بیا څه دغه جریان پیدا کړي. نو دغه دښمنانو ته یو ښه واضح پیغام ته دغه څخه د دوو علماو د ادرس څخه ورکول دي چې دغه نظام زموږ د ټولو نظام دی موږ یې حمایه کوو تر شا یې ولاړ یو تر څو چې زموږ تواني دا علما باید په دغه شکل دښمن ته ښه قوي انداز سره پیغام ورکړي چې دا زموږ نظام دی ټوله ولس یې تر شا ولاړ یو حمایه یې کوو لکه عادي چې وایي یو داخلي مشروعیت دا نه لري. دا دومره استادان علما د قوم مشران چې اوس راغلي دي که سړی دعوت کې د غونه نور خو دا حالات استعمالېږي چې گنجایش په اصطلاح دغه دومره نشته که هر څومره علما او د قوم مشران او مسلمانان سړی دعوت کې مخلصین چې غواړي په هغه اندازه دا خلک دې ته حاضر دي چې راشي. دا خو داخلي مشروعیت دی چې دوی وایي دوی تر اوسه پورې دام نه لري. په دې خو ښه پوهېږي چې دا نظام دغه حال ته چا راورساو خو دغه علماو د قوم مشرانو د وطن خلکو چې حمایه یې نه وای ملاتړ یې نه وای دا دومره 20 کاله د چا په توان کې دا نه و چې دا نظام دې په دغه شکل د داسې لوی قوت سره په مقابله کې راوچلي. د دغو خلکو حمایه او ملاتړ. نو دوهم دا چې دغه نظام په مقابله کې په داخل کې یو څوک وي ستاسو استادانو سره دا خواهش دی چې هغو ته هم چې هر څوک وي په هر ژبه او قوم چې وي یو کلک پیغام ورکړي چې تاسې د دې نظام په مقابل کې څوک یا په ژبه یا په لاس یا په سلا سره مقابله کوي ستاسې حیثیت څه کم دی مقام څه شي دی څوک یاست دا په دې پوه شي چې د دغه مقدس نظام سره جنګ کول دا په کوم انداز کې دی دا د الله دشمن دی باغت دی هغه تاسو علما په دې ښه پوهېږي تشریح ورکولی شي. دشمن که په داخل کې وي استادانو مبارکانو که په خارج کې وي د ملک د باندې د دغه ته کلک پیغام ورکول د دې یوازینۍ لار د دغه نظام د ساتلو همدغه ده چې په داخل کې دا ملک څوک تخریبوي د افغاني په صفت وي او یا په بیابان کې یو څوک وي دا ملک ته مشکلات پېښوي د دغو علماو حمایت ته ضرورت شته. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسې او ټول د افغانستان مسلمانان یو د آرام ساه وکړو او دغه ته خلک پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس یو څه ناڅه چې زموږ توان و طاقت وي د هغو خدمت
الله دې وکړي چې په دا اوس وختو کې تاسو ته دا شی مشکل دی استادانو ته خو حالات نوي حالات چې هغه خدمت چې ستاسو د شان سره مناسب نه وي سوی چاته څه مشکل خدای نکرده پېښ سوی ستړیا پېښه سوي هغه بخشش به کوئ دا خو ستاسې بچیان دي په خپل کور کې چې سړی دغه کوي که یو ځای ورشي یو ګډواو کوزه پر ځای نه وي پرته ډېره ګیله نه کوي نو دا ستاسې کور دی دا ستاسې د بچیانو ځای دی که هغه خدمت چې ستاسې د شان سره مناسب وي نه وي سوی د هغه به موږ ته بخشش کوي دا ټول ستاسې په خدمت کې دي نو الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې ښه خوشحاله د دې ځای سره رخصت شي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې ستاسو مبارکانو ښه خدمت وکړو که چیرې داسې پېښ شوله چې غونډه الله جل جلاله په خوشحالۍ او سلامتیا سره پای ته ورسول الله دې دغه شی وکړي زموږ ستاسو سره بیا که د یو استاد سره څه خبره وه یا مشوره وه یا نظر و یا ملاقات و بیا موږ انشاءالله ورته حاضر یو چې ما دې اشاره وکړي بیا مجلسونه سره کوو خدای تعالی دې تاسو وساتي الله دې ستاسو سفر قبول کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته